بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ګل حسین محمد. دا مهال زه په پنډیالی تحصیل اقربډاک کې ولاړ یم، چېرته چې پرون دغه واقعه راپېښه شوې ده چې د یو کونډې کور چا وران کړی دی. موږ دوی سره خبرې کوو. دلته موږ سره دغه تورسرې ولاړه ده چې دا کور یې چا وران کړی دی او د څه د وجې نه وران کړی شوی دی. نو ترورې دا کور چې وران شوی دی په څه وجې نه وران شوی دا په دغې وجې وران شوی دی چې موږ دلته ناست وو او 9 بجې وې او سړي هم کور کې نه وي، څوک هم نه و راماندې راوښته او 9 کسه راماندې راوښته او د ښځو پورې او ټوپکو په کنداغونو باندې ووهلو او بار ته یې ویستو، ورونه یې راپسې راپور کړه، په غورګو یې ویشتلو او نون یې را داسې والي چې کټ کې پرته دی، هغه د ښودنې نه ده. دا څوک در پسې راوغوښتل؟ دا لانجه چا سره و؟ دا شوده دی او نور څوک و؟ نور زامن وو، محمد، فوزي او بسرو. دا څه وجه څه کېدی چې ستاسو دا کورونه یې وران کړل؟ د کور نه پسه دا کور خو زما د پلار دی، ما د پلار راکړی دی، باندې 15 ځل وال شوي، موږ ته کاغذونه هم شته دي او زمونږ خطر دی او دی نه مني. دا وایي زه زورور یم، بدماش یم او زمونږ مدد دی. بس حکومت دې وکړي. نو حکومت ته ما درې ځل درخواست وکړو چې دا ځای زما دی او په درېیم ځل مې ما دا کور ګډ وډ کړو، زما چا مدد ونه کړو. دا خو ډېر زیات کچا کور دی. دغه ستا به اوسي که نه؟ دا کوټې چې کومې ورانې شوي دي دې کې خو لوښي لرګي هم مات شوي دي. نو وس مې نشته، که وس مې وی خو ما به کوټې کړې وي، دغه چوپړۍ وي، چوپړۍ مې رانه ورانې کړي دي. بېګا مې شپه په باران کې بار تېره کړې ده او د مال کوټې هم رانه کړې ده او د بندیانې هم رانه کړې ده او لوښي رانه مات کړي دي، پکې او شمشیانې او هر یو شی او پیسې هم رانه وړي دي. حکومت ته څه ویل غواړې؟ حکومت ته دغه ویل غواړم چې ما سره مدد وکړي او د دې خبرې غور وغواړي او د دې دا ولې داسې وشو، دا ما سره ولې داسې کېږي، په دې دا څنګه حکومت دی، دا پیسې خوري. ستاسو خو جرګه مرګه شوې وه که نه؟ او جرګه هم شوې وه، فیصلې شوې وې، کاغذونه لیکل شوي، ګوتې یې لګولې، دوی هم لګولې وې، زموږ هم لګولې وې. ښه زموږ وخته پیتې کې زموږ وخته. نو جرګه ییزو څه ویو ته وینا هم کړې که نه؟ جرګه ییزو ته وینا دغه کړې ده چې همدا ځمکه ده او بله به نه شي، بل بریدون شي، همدا دی او دا به چې زه یې نه منم، زه په بدماشۍ اخلم او دغه بدماشۍ غور دې وغواړي شي او موږ ته امداد وشي. قدرمندو کتونکو، د 21مه صدۍ کې او بیا فاټا مرجر او دلته عدالتونه راتلل، پولیس بیا دلته بحالېدل، لیویس خاصدار بیا په دغه پولیس کې ضم کېدل او د هغې باوجود دلته همهغه FCR قانون لاګو دی. تاسو کتی شئ چې د FCR نمزد د یو کونډې یتیمې کور ورانېږي او د څوک د هغې مخنیوی نه کوي. FIR شوی که نه دی شوی؟ او شوی دی، پرون شوی دی. نو پکې څه نیول شوي که نه؟ 2 کسان یې نیولي دي او 4 پاتې دي. هغه تښتي دي. نو تاسو کتی شئ دغه د کیمرې په نظر باندې تاسو دغه وکتل، دغه ترور فریاد تاسو واورېدو. زموږ اعلی چارواکو ته دا خواست دی چې دوی سره په دغه ککړ ملزمانو ته سخته سزا ورکړي او دوی سره که څوک مالي امداد کول غواړي نو نمبر به یې موږ تاسو سره شیر کړو دوی چې که دوی ځکه چې دا 2-3 کوټې کچا د دوی وي، 2 پکې ورانې شوي دي. دغه یوه تاسو کتی شه، د یوه کوټه موږ ورته ولاړ یو، دا فی الحال د دوی پکې اوسېږي. احمد. د پلار د څه نوم دی؟ حمید. او پلار د ژوندی دی؟ نشته دی. دا کور هم چا وران کړی؟ دا شوده. دا ولې ورانه؟ بده نه شو. دا ته اوس څه شی کې؟ دا کافتر له کوټه نه نو سبق نه وی؟ ولې نه. سویم کې؟ 5م کلاس کې. نور وروڼه خویندې شته؟ ته مشر یې؟ ګرانو کتونکو، موږ سره دې وخت کې د دغه لانجه چې په کومه ځمکه باندې وه یا په کوم کور باندې وه د هغې جرګهیز شیراب ملک ناست دی. موږ هغه سره خبرې کوو چې دا کومه واقع پیښه شوې ده، دې ته دا په کوم نظر ګوري او دغه کور یا دا د کوم کور باندې چې لانجه وه دا د چا رسېدلې وه. نو شیراب ملک، دا کومه واقع چې راغلې ده په دې برانخیل اقربډاک کې، دې ته تاسو دا ټول برانخیل په کوم نظر ګورئ؟ موږ ورته په دې نظر باندې ګورو چې موږ له همدې سړي په خپله طبع باندې واک راکړی و او نامه هم لږه واغسته نو او چې هغه جان خان دی او شوده دی، په خپله طبع واک راکړی و، نه د وړ پړ نه د فیصلې. موږ له د کچ واک راکړی و، د کچ د حساب. موږ په کچ باندې چې کوم کار خلاص کړی دی هغه بریدونه مو ته لګولي دي، هغه ته هم ښولي دي، ده ته هم ښولي دي. د هغې د پاسه هم بیا د هغه پکې نه منل کوي که نه، د نه منلو د پاسه راپاسې د پردی کور یې وران کړی دی، زیاتی یې کړی، ظلم یې کړی دی، په وړو باندې بېګا شپه بار کړې ده
نو دغې دپاره که پاکستان قانون کی او که پر یو قانون کی نو داسې ظلمونه چې زمونږ په ملک کې کیږي که نه نو چې د ظالم لاس ونیول شي. هسې دا لانجه به د څو مرلۍ یا د څو جریبو یا د کنال وه که څنګه؟ یاره دا خو به چېرته د کنال یا د 15 مرلوی د جریبونو لانجه نه ده او خو په هغې کې مونږ ښه برید ایښی دی، ښه صفا په پیته باندې م کړی دی. بیا مو ته دا م ویلي دي که چېرته غلطي م ثابت کړه نو خل وایي زه د فوټ ذمهواري م نه وامه نو ما ورته د انچې م ذمهواري والې ده. که چېرته تاسو په دې کې یو انچه فرق راویسته نو دې مدعي ته مه وایې، ما ته جواب وکړئ، زه به ستاسو د انچې فرق بیرته واپس ټیک کړم. مخکې خو زمونږ په دې مومند قوم کې ډېره ښه تړه وه چې چا به داسې ظلم زیاتی وکړه هغه ته به قوم یو ځای کېده یا به یې پې جرمانه ږدله. اوس څه وجه ده چې تاسو په دې شي باندې دا ټول قوم غلي یې؟ اوس موږ په ګوره په مخکې چې به داسې کار وشو لکه دا ده چې کوم کار کړی دی که نه نو په هغې کې چې زمونږ د مومند قام کومه تړه وه نو اوس په ده باندې بیا لښکر کولی، د ده له بیا کوټه سېځلی، د ده له بیا کور رانولی. هغه تړه د مومند قام راپاڅېده، حکومت قانون په لاس کې واخیسته. نو که اوس حکومت د دې خپل قانون او د دې خپل کار غم وکړو هم ښه ده، هغه د مومند بابا چې کوم کار و هغه هم ختم کړو. که په قانون کې هم دوی دا کاروایي ونه کړي که نه نو بس داسې ظلمونه او زیاتي به د دې له به خل نور هم دغه والي او د دې له غیر به نور د دې له ډېر کېږي.